د کهانې په شروعات کې د روډ په مدد باندې یو څو الکان په شګه باندې په ځغړېدو روان دي او په ځمکه کې ماینز پیدا کوي، یعنی په ځمکه کې چې کم بمونه ښخ کړي وي. دې کې یو الک هغه یو ماین پیدا کړي او د هغې سر کولو کړي او هغه ډیفیوز کړي، او بل خوا یو الک چې څنګه ماین سر کولو کړي نو دې کې یو زبردست دماکه وشي او هغه الک پکې مړ شي. دراصل دا الکان د جرمني قیدیان وي چې د جنگ په دوران کې دوی یې نیولي، خو اوس جنگ ختم شوی وي، خو جرمني والا په ډنمارک کې ډېر زیات د ځمکې بمونه ښخ کړي وي چې د دې نه عام سړي ته ډېره زیاته خطره وه. د دې د وجې سرکار د دې ماینز اوښکلو ذمه په دې الکانو باندې واچوله، او دې نه پس دې الکانو ته دا ښیي چې ماین به څنګه د ځمکې نه راوباسي او څنګه به یې بندي، او د پریکټس دپاره یو کمرې ته ولېږي چې هلته ماین ښخ کړي وي. لومبي یو الک لاړ شي چې هغه ډېر په دیان سره دغه ماین کولو کړي او د هغه ځای نه بهر روځي، او دې نه پس یو بل الک ورشي چې کله هغه د ماین نه سر لړکو نو د هغه لاسونه ډېر زیات رپېدل، خو هغه د هغه ماین بندولو کې کامیاب شي، او دې نه پس یو بل الک ورشي چې هغه په ماین بندولو کې ناکام شي او په هغه ځای کې مرګ وشي. د دې د وجې دا نور الکان هم ډېر زیات ویریږي چې د دې ماینز د وجې کلم او په کم ځای کې هم زمونږ مرګ کیدی شي، او دې نه پس دوی د اوسېدو دپاره یو بل ځای ته راولي چې هلته به په هغې باندې نګراني کوي یو سرجن کال نومې سړی چې د هغه په زړه کې د جرمني دپاره ډېر زیات نفرت وي، او دا الکان صرف د 13-14 سال عمر کې دي، خو د کال په زړه کې د جرمني دپاره ډېر زیات نفرت وي. د دې د وجې هغه د دوی پروا ونه کړي، او دې نه پس کال د سمندر غاړې ته ګلاس ونیسي او ورته ووایي چې دلته 45,000 ماینز ښخ کړي دي او تاسو په هره ګنټه کې شپږ ماین راوباسئ چې 3 میاشتې پس تاسو دا ټول راوباسئ نو زه به په آرام سره خپل کور ته لاړ شم. او دې نه پس دا الکان په کار ولګي او دا ماینز پیدا کول شروع کی، او دې نه پس یو ارنسټ نومې الک هغه ته ماین میلو شي او هغه ډېر مهارت سره هغه ماین بند کی، او نن ورځ دوی خپل کار پوره کی او ډېر په اسانۍ سره یې وکړي چې دې سره جاني نقصان هم ونه شي. دې نه پس ټول الکان د شپې د اوده کېدو دپاره ځان له بالښتونه جوړ کړي چې په هغې کې ګیا واچوي او یو بل سره خبرې کوي او دا وایي چې کله کور ته لاړ شو نو څه به کوو، خو دې کې یو الک وي او هغه ته دا لګي چې موږ به کله هم کور ته لاړ نه شو، او هغه ډېر ناامیده وي، خو د باقي نورو ته امید وي. او دې نه پس موږ ته پته لګي چې دوی له به د خوراک دپاره صحیح څه ورکول هم نه. په دغه دوران کې ارنسټ یو وړه ماشومه په لوبو وویني او هغه واله راشي چې دې سره د دغه ماشومې مور هم زر په منډه راشي دیله، او دغه مور دا ماشومه ځان سره خپل کور ته بوزي، او دغه دوران کې د ارنسټ د دې ماشومې نه د روټۍ یو ټوکړه پټه کړه او خپل ورور له راشي او په یو ځای ورسره هغه روټۍ وخوري، او دې نه پس کال راشي او دا ټول په یو کمره کې بند کړي او دغه کمرې دروازه د لرګي په مدد باندې بنده کړي چې دا هلکان د دې ځای نه ونه تښتي، او په سبا باندې دې کار له واپس راشي، خو دوی په کار کې ډېر زیات سلو لګیا وي ولې چې دوی له صحیح خوراک نه وي ورکړی، د هغې د وجې دوی کې طاقت نه وي. او دې نه پس کال له یو سټیومن نومې هلک راشي او هغه ورته دا وایي چې موږ له به خوراک ته کله راکې، نو دلته ورته کال وایي چې جرمن له موږ مخکې خوراک نه ورکوو او زه دا پروا نه لرم کو تاسو د ماین د وجې مړه شوې یا د لوږې د وجې، او هغه ته ډېرې زیاتې خبرې وکړي او دا هغه ځای نه ولېږي. او د شپې په ټایم کې یو هیلمټ نومې هلک هغه باندې لوږه ډېره زیاته شي نو هغه د لرګي دا ټوکلې لرکي او بهر لاړ شي خوراک دپاره، او په سبا باندې د ارنسټ تبه وي او هغه باندې چکر هم راځي، خو د هغې باوجود هم کال دې آرام ته پرې نه دي او د کار دپاره یې ولېږي. دې نه پس یو ویلیم نومې هلک هغه باندې هم چکر راتلو چې هغه اچانک الټۍ شروع کړي چې سټیومن دې څنګه وویني ورله ورتلو دې کې یو زبردست دماکه وشي او دغه هلک دواړه لاسونه د بدن نه بیل شي او هغه د درد د لاسه ډېرې چغې وهلې او دی ویې چې زه خپل کور ته تلل غواړم، او ارنسټ د مدد دپاره چغې شروع کړي چې هلته خوا کې ښځه اواز ووري خو دروازه بنده کړي، او کال هم د دې هلکانو اواز اورېدو په هغه هلته چوپ چاپ ناست و، خو د ویلیم دا چغې سورې دومره دردناکې وي چې د کال په شان کاڼي زړه والا هغه خپل ځان ونه دري او زر ویلیم له راشي او هغه له د آرام یو څه نه ووایي او هغه ته دا احساس وشي چې دا د جرمن ظالمان نه دي بلکې دا ماشومان دي، او هغه زر ویلیم هسپتال ته ولېږي. او دې نه پس د نور هلکانو هم طبیعت خراب شي او هغې ټول الټۍ شروع کړي وي چې کال راشي د دې ټولو نه پوچھتاچ وکړي، نو دلته ورته دا هیلمټ نومې هلک وایي چې پرون شپه ما په خپل لوږه باندې کنټرول ونه کو او ما خوا کې د کور نه څه دانې راپټې کړې او خپلو ملګرو کې مې تقسیم کړې، او دې نه پس کال چې هغې کور ته راشي او دغه دانو باره کې دغه ښځې نه تپوس وکړي نو ښځه ورته ووایي چې په دې دانو کې خو چینجي شوي وو، او هغه ډېره خوشحاله شي چې دا دانې زموږ دشمن ملک والا وخوړې. نو دې نه پس زر ویلیم دې ټولو له سمندر اوبه ورکړي چې دوی الټۍ وکړي او هغه دانې واپس بهر راولي، او دوی نه پس دا ټول لامبئ، او دې نه پس کال هسپتال ته لاړ شي د ویلیم پوچھتاچ دپاره، او هغه چې هلته څنګه لاړ شي نو دا ورته پته ولګي چې ویلیم څنګه هسپتال ته راورسو، د هغې نه لږ وخت پس هغه مړ شو. نو چې کال دا واوري نو ډېر زیات خفه شو او هغه دا وایي چې مال نو پکار چې دې هلکانو سره ما دومره ظلم زیاتې کوو، او دې نه پس هغه سره خوراک سامان د ملیټري بیس نه راواخلي او دې هلکانو له یې راوړي، او دغه هلکان چې د خوراک هر څه وویني نو هغې ډېر زیات خوشحاله شي او زر خوراک شروع کړي، او دا ټول هلکان په مړه خېټه خوراک وکړي ولې چې دوی د یو څو ورځو نه وږي وو، او د دوی د تسلۍ دپاره کال دوی ته دروغ وویل چې ویلیم ټیک کېدو والا دی، نو دې سره دا ټول هلکان ډېر زیات خوشحاله شي. اوس ورته هغه دا هم ووایي چې ویلیم نشته نو تاسو به اوس په یو ګنټه کې 8 ماین راوباسئ، خو د هغې باوجود هم دا هلکان په خوشحالۍ باندې کار شروع کړي، او هغې دا وایي هم چې زموږ فوجانو غلطي کړې او د هغې بھرپایي موږ کوو، او یو شپه دې هلکانو کار کوو چې دې کې د ډنمارک فوجان نشه کې وي او راشي او دا هلکان ډېر زیات ووښي، او دې کې چې څه هلکانو ورله جواب ورکړو نو هغې
پسې تمانچه روغ کا وشتو والو چې دې کې اچانک کال راشي هغه ورته دا وایي کومه دا لکان مړ کړل نو دا ماینز به زموږ کسان روباسي نو د دې د وجې دوی دا لکان پریدي نو د تلو نه مخکې دا یو فوجي کال ته وایي چې دا ایر نه کې چې جرمن فوجانو والا موږ سره څه کړي دي نو دلته ورته کال وایي چې دې ماشومانو ته خو پته هم نه وه چې هغه وخت کې څه شوي دي خیر دی نه پس ټرومن هغه یو ماین پیدا کړي چې د هغې د لاندې بل ماین هم لګېدلی وي او دا د هغه کسانو دپاره لګولي چې کم ماین تلاش کوي نو هغه د دې باره کې ټولو ته ووایي خو د دا اواز باندې څوک پوه نه شي چې ده څه ووې او دې نه پس ارنر هغه یو ماین پیدا کړي خو هغه چې څنګه راوچت کړي د هغې د لاندې بل ماین هم وي چې هلته ډایرکټ دماکه وشي خو چې ارنر څنګه دا وګورو نو هغه زر په منډه خپل رور له راشي خو چې څنګه هلته راشي نو د هغه د رور ټوکړې ټوکړې شوي وي او زر هلته کالم راورسي خو اوس کالم څه نشي کولی او ارنر د خپل رور د مرګ د وجې ډېره غټه صدمه کې شي او هغه بار بار دا وایي چې زه واپس ځم او خپل رور را پیدا کوم خو دې نه پس کال ارنس له د وده کېدو څه نه ووایي او چوپ هغه سره کینی او کال ته دا احساس وشو چې دا د جرمن فوجان نه بلکې عام معصوم خلک دي او په دې هم خفه شي چې ارنس د خپل رور مرګ خپل سترګو وړاندې ولیدو او دې نه پس کال سکومن له راشي او هغه ته د ویلیام د مرګ باره کې ووایي نو سکومن ورته وایي چې ما ته پته چې ویلیام مړ شوی دی خو موږ ټول هلکان دا غواړو چې زر تر زره دا ماین وباسو او خپل کور ته ورسو خو هغه ته دا یقین شوی چې اوس داسې څه کېدو والا نه دي خو کال ورته داسې څه ووایي هغه تر اوسه پورې داسې څه نه ویلي او هغه ورته دا ووایي چې فکر مه کوه هر څه به زر صحیح شي او په هغه شپه باندې کال د دوی د کمرې دروازه هم بنده نه کړي او په خپله لاړ شو د ملیټري بیس نه دوی لپاره د خوراک سامان هم راوړي او په سبا باندې دا ټول هلکان ډېر زیات خوشحاله وي ولې چې کال دې هلکانو له د ارام اجازت ورکړي او دې نه پس دا ټول د سمندر غاړې ته فوټبال هم ولګوي او هر څه ټیک کېدو والا و چې اچانک یو دماکه وشي او اصل کې د کال سپی په دماکه کې والوزي او د کال سپی هغه ځای ته تلو چې کم ځای نه ماینز اوښکي وو او کال ډېر زیات خفه وي او هغه ته دا لګېدو چې ما له دې هلکانو دوکه راکړه ولې چې د جرمن فوجانو د ده خاندان مړ کړي وو او اوس یې د ده سپی مړ کو او د کال په زړه کې دوباره د دې هلکانو لپاره ډېر زیات نفرت پیدا شي او هغه دوباره په دې باندې ظالمانه او بې رحمه سلوک شروع کړي او کم هلک چې په ماینز لړ شو دغه ځای جانچ پړتال به کو هغه کال ته وایي چې په دغه ځای کې بیخي اړو ماین غونه خو دلته ولله کال دا سزا ورکړي ورته وایي چې د ځان نه سپی جوړ کا او یو بال خطا کې ورته وایي چې دا په خوله کې راوړه او ورته دا هم وایي چې د سپي په شان غپل شروع کا او ورته دا وایي چې دوباره دغه ځای جانچ وکړه نو دې سره یو هلک کال ته رانیغ شي د دې سره کال له ډېره زیاته غوسه ورشي هغه دله یو څو شړکونه ورکړي او دې نه پس ټول هلکان لاسونه ونیسي او خپله زندګي په خطر کې واچو هغه ځای باندې ګرځي چې د ماین باره کې موږ ته پته ولګي او کم هلک له چې کال شړکونه ورکړو هغه د ده د سلوک نه تنګ شي او د هغه ځای نه تښتېدو والا وي خو سکومن ورته ووایي چې کله موږ ټول ماین لر کړو نو د هغې نه پس به موږ په خپله دوی کور ته ولیږي او په سبا باندې هغه ښځه اچانک په منډه باندې دوی هلکانو له راشي او په ژړا کتې مدد وغواړي او دې نه پس ورسره دا هلکان هم زر را منډه کړي نو دلته موږ ګورو چې د دې لور په لوبه کې د ماین ځای ته ځان رسولی وي او سکومن زر راشي او هغه د ماین پیدا کول شروع کړي او بل خوا کال راشي د هلکانو هغه ځای ته نو هغه چې هلته راشي نو کمره خالي وي نو هغه ته دا لګېدو چې هلکان ټول وتښتېدل خو زر هغه د سمندر غاړې ته راشي او هغه هلته وګوري چې ټول هلکان د یو ماشومې بچ کېدو دپاره لګیا دي نو دې نه پس ارنس دغه طرف ته راشي او سیده د هغې ماشومې طرف ته راشي او هغه ماشومه راوچته کړي او د سکومن په حوالې کړي او هلته چوپ ودرېږي نو دا ټوله ته آواز وکړي چې واپس راځه خو دلته ارنس سیده روان شي او په یو ماین باندې خپه کېږدي او هلته دماکه وشي او هغه ځای کې د هغه مرګ وشي نو چې دا وګوري نو سکومن په شان مضبوط هلک هم ډېر زیات خفه وي او ځان له ناست وي چې دې نه پس ورله کال راشي هغه ورته دا ووایي چې تاسو به موږ ټول ډېر زر کور ته ولیږو او دې نه پس موږ کال وینو چې هغه د سمندر طرف ته ګورو د هغه هلکانو باره کې سوچ کوي چې کم مړه شوي دي خیر 3 میاشتې پوره شوې او دې هلکانو ټول ماینز راوویستل او شپږ هلکانو په ټرک کې ماینز اچول او هغوی یو بل سره په خوشحالۍ خبرې کولې خو دې کې اچانک هلته دماکه وشي چې هر طرف ته په اسمان کې تور لګي شو کال او د هغه ملګرو هغې طرف ته رامنډه کړې خو په دې دماکه کې 2 هلکان مړه شوي دي او اخر کار 4 هلکان په ټرک کې کېني چې د هغوی په مخ باندې اړو خندا وینه او دې نه پس دوی روان کې خو دوی د کور په ځای یو بل ځای ته راولي چې هلته به دوی نور ماینز لر کوي چې هلته 72000 ماینز ښخ شوي وي نو دوی ته دا احساس وشو چې موږ به اوس کله هم کور ته لاړ نه شو نو کال ته چې د دې باره کې پته ولګي نو هغه هم ډېر زیاته حیرانه شي او هغه د دې باره کې خپل سینیر ته ووایي چې د هلکان واپس خپل کور ته ولېږه خو د کال سینیر د کال خبره ونه مني دې نه پس د هغې علاقې وارډن ته یو خط راشي چې دې نه پس دوی دغه 4 هلکان بهر راوغواړي او په ټرک کې کېنئ او دوی ته پته نه لګي چې کوم ځای ته به یې لېږي خو اچانک کال د ټرک پرده اوچته کړي او دا هلکان چې خوا دې خوا ګوري نو دوی په بورډر باندې وي او اخر کار دا هلکان په خپل سرحد باندې پرېږدي او کال خپله واده پوره کړي او اصل کې کال یو دروغ order ورکړو چې د دې د وجې دا 4 هلکان یې رها کړل او دې سره دا کهاني ختمه شوه که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ